زرداری څنګه ولې طالبانو ته پیغور ورکړ؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. زرداری طالبان دې د ترهګرۍ ستونزه هواره او د ټولو امنیت دې ټینګ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتنې دي چې د ترهګرۍ ستونزه هواره او د ټولو امنیت ټینګ کړي. بلاول دغه څرګندونې اندونیزیا ته د سفر پر مهال د دغه هیواد یوه تلویزیون سره د مرکې پر مهال کړي چې تازه خپرې شوې ده. زرداری څو ورځې مخکې د اندونیزیا په بالي ښار کې د افغانستان د نجونو له تعلیم څخه د ملاتړ په موخه په یوه نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی و. هغه په دغه مرکه کې ویلي و چې دوی یوه باثباته سوله ییزه او خوشحاله افغانستان غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید نه یوازې ترهګرۍ موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او دا ستونزه هواره کړي بلکې د ټولو امنیت هم ټینګ کړي ځکه دا د سولې او ثبات لپاره اړین دی. بلاول بوټو زرداری دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې څه موده مخکې کابل کې د پاکستان پر سفارت وسلوال برید شوی و چې له امله یې یو ساتونکی ټپي شوی و. دغه راز 2 ورځې مخکې د چمن سپین بولدک په سیمه کې هم د دواړو هیوادونو د ساتونکو ترمنځ خطا شوې وه.